سلام له خپلو همکارانو په مننې اوس هم څو لنډ خبرونه. ولسمشر غني وایي افغان ځواکونو تل په خورا سختو شرایطو کې له ځمکنۍ بشپړتیا او خلکو څخه د دفاع په لاره کې قرباني ورکړې ده. ښاغلي غني تېر ماښام د ویډیو کنفرانس له لارې د غزني د ملکي او پوځي مسؤلینو سره په خبرو کې همداراز په دې هم خوښي وښوده چې دغه ځواکونه د افغانستان د ټولو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري او په عالي روحیه د دښمنانو شوم پلانونه شنډوي. ولسمشر همدارنګه د غزني ولایت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدنه وکړي. ولسمشر غني اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ویشل شویو تذکرو د اساس کتابونه دې په 3 ورځو کې کابل ته راولېږدول شي. ښاغلي غني تېره ورځ په یوې ناسته کې په ټاکنو بهیر کې د روڼتیا او چټکتیا په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ویشل شویو تذکرو د اساس کتابونه دې په 3 ورځو کې له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو او له هغه ځایه د هوا له لارې کابل ته راولېږدوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلي غني همداراز د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې په مرکزي ډیټابیس کې د ویشل شویو تذکرو د معلوماتو د ثبتولو د لا چټکتیا په خاطر د ویډیو کنفرانس له لارې د 15 ولایتونو له ملکي او نظامي مسؤلینو سره هم خبرې کړي دي. امریکا په پام کې لري چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویټرز خبري سرچینې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وګماري. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې هم په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی دی. د لغمان امنیه قمندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې د توغندیزو بریدونو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د 2 لمبر لویې لارې په استحکام پله سیمه کې د توپ 9 بېلابېلې مرمۍ چې پر مهترلام ښار توغولو ته عیار شوي وو تېره ورځ د پولیسو له لوري کشف او شنډ شوي دي. د لغمان د امنیه قمندانۍ په وینا د دغو مرمیو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. له په کور ناستو پوځیانو باید تجهیزات او پوځي وسایط راټول شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي شنونکي وایي یو شمېر په کور ناستي پوځیان نه یوازې په خپله بلکې د کورنۍ غړي هم له یادو وسایطو په شخصي ډول ګټه اخلي. خو کورنۍ چارو وزارت د یادو تجهیزاتو او وسایطو له راټولونې خبر ورکوي او وایي یو شمېر کسان د حکومت د مصلحت پر بنسټ له دې امر څخه مستثنا دي. ډیر موټر او جګړیز وسایل اوس هم د هیواد د تقاعد شوو پوځیانو په واک کې دي. د جمعې په ورځ وګوره کرغاو په پغمان کې چې د هر جنرال د هر قمندان لور و مینه و زوی پغمان او کرغې ته ځي او زموږ پولیس د پوستې د اکمال موږ وایو چې باید قانون تطبیق. پوځي شنونکي وایي دغه وسایط تر ډیره د هغو تقاعد شوو پوځیانو سره دي چې له سیاسي جریانونو سره تړلي دي. که چیرې له دوی څخه دغه وسایل راټول کړي شي لاریونونه به په لاره واچوي. در افغانستان یک چور هست، یک تعداد تفنگسالار و تنظیم ها اونا حق پدری خودی را میزنن. اگر جنرال برگود به ارتضی بود بنان در خانه از 5 موتر 4 موتر باید باشه. اگر او از پیش بری فورا مظاهره است و مسائل زبانی و لسانی و سمتی و هر چیزی که فکر میکنی میکشه. معنی از این داره که اینا هنوزم بالای حکومت حاکم است. ځینې نور پوځي شنونکي دغه کار د هیواد پر امنیتي ادارو د خلکو د بېباورۍ د ډېرېدو لامل بولي. باعث میشه که در کشور اعتماد بالای حکومت داری حتی به نسل ما تاوان میکنه. د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې د راټولولو پروسه پیل شوې ده خو ځینې تقاعد شوي پوځیان له دې امر څخه مستثنا بولي. یک تعداد بیشترش جمع شده اما تعدادی که باقی مانده این در جزء برنامه ما است که همگیش باید جمع آوری شود. اما برای یک تعداد استثناء که در رتبه های بلند عسکری قرار دارند اصولا از نظر قانونی یک تعداد واسطه ها در اختیارشان میمانه. وړاندې له دې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکې ځانګړي پلټونکي هم په دې اړه د ځینو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دغه موضوع ناورین جوړونکې بللې وه. او افغانستان له ایرلند څخه د 10 اوریزو سیالیو لړۍ وګټله. د تېر ماښام په لوبه کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په 10 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره د 160 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ خو ایرلند بیا د ټول لوبغاړو په سوځېدو ایرلند 9 منډې جوړې او بالاخره افغان لوبډلې دغه لوبه د 1 منډو په توپیر سره وګټله. درېیمه او وروستۍ لوبه به سبا ترسره او له هغې وروسته د افغانستان او ایرلند ترمنځ 50 اوریزې لوبې هم پیل شي. دا تر دې مهاله څو وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د خورشید اختریز پروګرام لیدو ته.